د ټیو پناهګانو د باچا خان مرکز دا درېیم ځل دی چې دوی ما سره دومره ظلم زیاتې کوي او دوی باچا خان مرکز پناهګاه نه ده کنجرخانه ده جی دا زه نه ویم دا چې کم تاسو ته په دې سایډ کې دا خور ښکاري دی وایي چې دې سره د باچا خان په پناهګاه کې ډېر زیات ظلم کېږي. ولې دا ظلم کېږي؟ په څه کېږي؟ دا څه دپاره ورځي چې دې سره دومره ظلم کېږي؟ د دې نه قسمه قسم ډیمانډونه کېږي. نو ویډیو کې خپله وګورئ او لازمي ملګرو سره شیر کړئ چې دې خور ته انصاف میلاو شي. راځئ دا ویډیو اخرې پورې ګورو. د ټیو پناهګانو د باچا خان مرکز دا درېیم ځل دی چې دوی ما سره دومره ظلم زیاتې کوي او دوی ما باندې افسرانو او تاثیرانو راوځي غلطې کوي، جناګان راولي، ښځې راولي، جنکۍ راولي او څوک پیکشنانې او ما ته وایي چې دا ولې زه خپله کمره کې ناست یم، ما باندې دې اچانک راننوځي، مارونه راپسې لرې کې تشه زه دلته په ما کېږي زیاتې ما سره دلته کېږي. زه لاړه شم چېرته زما څوک امداد هم نه کوي. داسې درخمان عرفان او ډیو دا کارنامې دی باچا خان مرکز پناهګاه کې دا کېږي. خوراک روژهماتې لچسونه راشي هغه دی خوري. دې تېنه عیاشي جوړه کړې ده، مسافرخانه نه ده، کنجرخانه ده. زه څوک یم؟ زه په کوم اسبرګې روژې ته وګوره، زموږ د پښتنو د کارنامو ته وګوره. خو الله دې زموږ د ټولو په خال رحم وکړي او الله دې موږ ته معافي وکړي. ګینې قسم په خدای که زموږ بخل اسان کار دی، زموږ بخل ډېر زیات ګران کار دی. دا کوم حالات دي دا خور د باچا خان مرکز پناهګاه ته ځي، ځان له خیرات زکات ځان له روژهمات یې راوړي، اول ته بیا د دې نه قسمه قسم ډیمانډونه کېږي. نو چې څومره کسان هم دا ویډیو ګوري د الله رضا دپاره دا ویډیو شیر کړئ چې د داسې خور مدد وکړلی شي، د بل سایډ نه وکړلی شي او په دې پناهګاه کې چې کم کسان دي دا بدنامۍ پیلاوي نو چې دا په هغه ټایم باندې ارست کړی شي او خپل انجام ته ورسي.